بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زایم تاسو په چوپړ کې که چېرته زموږ چینل تاسو نوی سبسکرایب کړئ نو لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. اوس راځو په ایمونت باندې کار کوو. ایومونت موږ ته ښایي چې مثال کله چې موږ یو میاشت ولیکو یو ډیټ ولیکو د دې اخره میاشت د اخر تاریخ یې څو دی نو موږ ته دا ښایي. بعضې فنکشنې دي چې مثال تاسو به ډېرې ساده ښکاري خو نه دا په بېلابېلو ځایونو کې کارول کېږي. موږ ټولې فنکشنې سره یو ځای کاروو. بعضې ځایونو کې مثال څومره چې تاسو دا فنکشنې وایئ نو په عمل کې بیا وروسته په یو ځای کې کېدای شي 5 فنکشنې سره یو ځای کار شي، 3 او 2 داسې کار شي. داسې نه ده لکه موږ پخوا په پېښور کې به هم درس ویلو ډېر وخته تقریبا په 1990 نو کوم فنکشن به یا کوم دغه به چې کار نه کوو کامنټس وایي دا د انټرنیټ سره تعلق لري. نه، ځان پې پیاوړ پکار دي. حتما داسې فنکشن چې جوړ شوي دي دا هر یو ځان ته وظیفه ترسره کوي یا دنده ترسره کوي. نو داسې نه ده که یو مستري ته موټر ویوسي هلته موټر خلاص کړي بیا پیچونه اضافه شي وایي والا دا په درد نه خوري نو چې په درد نه خوري نو چې شته پکې دی. نو دلته دا څه فنکشن چې دی دا په درد خوري. داسې نه دی، هر یو په خپل ځای کې استعمال ځای لري. خو مقصد داسې ده چې ځینې فنکشنې چې مشخص فاینانس پورې اړه لري، ځینې ډیټابیس یا سټیټسټیکل انالیسس پورې د مشخصې برخې لري، ایریاګان راځي. اوس راځو موږ په ایومونت باندې کار کوو چې موږ ته وښایي چې مثال څنګه موږ د اخر د تاریخ ایستلی شو. راځم اول دلته ورته یم چې اول د اولې 2010 مثال زه دا راخلم د دې نه داسې لاندې راکاږم. مثال 12 شو چې 12 شو دا خوش کومه دلته ما ته دې ورځې یعنې تاریخ یې راته 12 ته راوړو. زه وایم نه، دلته راځم په دې علامه باندې کلیک کوم. دې قونج کې تاسو وګورئ په دې علامه کلیک کوم ورته وایم چې منت فل منت وی کار شته چې تاسو کوئ. اوس دا موږ ته اوله میاشت شوه بیا مثال د میاشت شوه د اوله میاشت شوه اول تاریخ شو، د هرې میاشتې اول تاریخ شو. اوس زه دلته راځم ورته وایم چې مساوي ایومونت. مثال دا ډېر ښه فنکشنه ده چې تاسو کارولی شئ. دلته ورته وایم چې راځم د دا سلیکټ کوم بیا ورته وایم چې کاما منتس 0 ورکوم انټر. اوس دا د میاشتو اندازې تاسو ښایي چې اخره میاشت د دې دومره ده د دې دومره ده مثال په دې شکل سره دا تاسو ته ښایي. زه همدا کار د فنکشن هم کولی شم چې دا په کوم ځای کې موقعیت لري په ډیټ یا ای. دلته لیکم چې ایومونت ورته وایم چې ګو مثال راشم دلته به راشي. دلته ګوره دلته کلیک کوئ مثال منت کوم میاشت یې سلیکټ کوئ او دلته ورته وایي چې مثال 0 یو 0 ته ورکوئ نو اوکې کوئ. دلته راشئ ډبل کلیک کوئ راشئ ورته وایي چې کنټرول 1 فارمت سل ته ورشئ نمبر دی بیا ډیټ یې کوئ. ډیټ مثال دا ګوره په دې شکل سره تاسو کولی شئ. دغه فنکشن چې ده په فورمولا کې د ډیټ پورې اړه لري، ډیټ ټایم پورې. مثال ایومونت دغه ده، دا فنکشنه ده چې مثال تاسو کار کولی شئ. نو دا ایومونت فنکشن چې څنګه تاسو اول تاریخ د میاشتې ورکئ او کال او دغه نو آخر تاریخ یې تاسو ته وښایي. دا موږ په راتلونکي فنکشنو کې دا کاروو. نو ځکه ما دلته راوسته دا چې مثال دا باید تاسو په دې باندې پوه شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که چینل مو نوی سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، بل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ او دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو ترېنه ګټه پورته کړي او په دعاګانو کې مه هېروئ.